السلام علیکم. زه به تاسو ته نن دا ایکسپلین کوم چې دا مراقبه کې کم دا چینجز راځي دا څنګه کیږي. لکه موږ دا اورېدلي چې مراقبې ډېر زیات فایدې دي. فار ایگزامپل لکه موږ وایو چې مراقبه د سټرس کموي، دا انزایټي کموي، دا ډیپریشن کموي، دا خوب پرسکونه خوب راولي، دا انسان له سکون ورکوي، دا د انسان وزډم سیوا کوي، دا د انسان عقل او دانای سیوا کوي، دا د انسان میموري شارپ کوي. دا مختلف فائدې موږ زوته او دا هیلث کې هیلپ ورکوي کنه. نو دا اصل کې کیږي څه د دې کې سم میکانیزم شامل دی چې دا دومره فائدې د دې نه دغه کیږي. نو دا یو خیال لاسي خو مختلف تیوریز چې دي هغه دا ایکسپلین کولو کوشش کوي چې دا هر څه څنګه کیږي. مطلب په دې مراقبه کې چې دا څومره چینجز راځي دا په کم میکانیزم باندې راځي. نو مذهب والا خلکو هم د دې ایکسپلینیشن کوشش کړی دی او څه ساینټیسټ هم د دې د ایکسپلینیشن کوشش کړی دی. زه کوشش کوم چې هغه تاسو ته ایکسپلین کوم، خو نن به زه صرف دا یو تیوري چې کوم ده هغه به تاسو ته ایکسپلین کوم. دا تیوري چې دا په برین باندې بیس ده، مطلب زموږ په دماغ باندې چې زمونږ دماغ فنکشن څنګه کوي او مراقبه د دې فنکشن څنګه تیزوي. نو دا چې دا اول به موږ ټول نه د برین باندې لږ ډسکشن وکړو چې برین څنګه دی او څنګه فنکشن کوي. دا برین چې زموږ دی دا د ګری میټر نه او د وایټ میټر نه جوړ دی، مطلب نرف فایبرز نه جوړ دی، خو هغه نرف فایبرز په ګری میټر او وایټ فایبرز مشتمل وي. دی ګایرس جوړ کړي، سلکس جوړ کړي وي مختلف، او هغه مختلف سنټرز جوړ کړي وي، لکه د ویژن لپاره بیل سنټر وي، د هیرینګ لپاره بیل سنټر وي، د خبرو کولو بیل سنټر وي، هم مختلف سنټر وي. نو کله چې هم منګه یو فنکشن کوو، لکه فار ایگزامپل منګه خبرې کوو، دا د یو خاص پروسیجر نه تیریږي، د یو خاص سنټر د انسټرکشن نه، د کمانډ نه، د اډر نه تیریږي او خبرې اله منګه کولی شو. صحیح ده. نو د دې مینلی ریسپانسیبل چې وي هغه ګری میټر وي، خو په او بیا یې وایټ میټر چې کوم دی د یو بل سره کمیونیکیټ کوي او یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کوي دغه میسیجز. دا ګری میټر چې کوم دی دا په برین کې 90% چې کوم دی د دې فنکشنز لا نه دي معلوم، نو دې ته ځکه ګری میټر وایي. د کم ګری میټر فنکشن چې معلوم شي هغې ته نیوکلیس وایي بیا په برین کې، او د کم ګری میټر فنکشن چې نه معلوم، د هغې پراپر انپوټ او آوټپوټ نه معلوم، نو هغې ته بیا ګری میټر وایي، هغې ته لا نیوکلیس نه وایي. نو ساینټیسټ وایي چې په برین کې، هیومن برین کې 90% کم ګری میټر چې دا ډي ایکټیو دی، یا دا ګری میټر دی د دې لا فنکشنز نه معلوم، د دې پراپر انپوټ او آوټپوټ نه معلوم. کم 10% چې دی هغې دا ټوټل هر څه چې موږ کم ټوټل روټین اکټیویټیز چې موږ کوم هغه ټوټل په دغه 10% برین ګری میټر باندې کیږي. فار ایگزامپل موږ خبرې کوو، موږ لیدل کوو، موږ کتل کوو، موږ اورېدل کوو، دا څومره کارونه چې موږ کوو، موږ ریډینګ کوو، موږ سوچ کوو، دا هم په دغه 10% باندې کیږي. خو اصل کې که موږ لږ ډیپ تور شو چې دا دغه څنګه کیږي، دا ټوټل اکټیویټیز په برین کې څنګه کیږي. نو اکټیویټي دپاره په برین کې د الکتریک پوټنشن ضرورت دی. په پښتو کې موږ داسې ویلی شو چې د بجلۍ ضرورت دی ورته. دا بجلی په برین کې د څه نه پیدا کیږي؟ دا بجلی اصل کې د نرف فایبر چې کوم دی دې ته چې کله سوډیم انټر شي که نه، نو دا بجلی پیدا کیږي، الکتریک پوټنشن پیدا کیږي، او هغه بجلی په ذریعه باندې مختلف کارونه کیږي. فار ایگزامپل په هغې باندې سوچ کیږي، په هغې باندې خبرې کیږي، په هغې باندې اورېدل کیږي، په هغې باندې کتل کیږي. په څه په ذریعه باندې؟ کله چې سوډیم د نرف فایبرز ته په برین کې انټر شي، دا اکشن پوټنشن پیدا کیږي. چې اکشن پوټنشن پیدا کیږي، نو هغه اکشن پوټنشن یو پروسس وشي، هغې ته مونږ دا اکټیویټي بیا وایي پوره. نو دا خو د میډیکل ټرمینالوجي د میډیکل والا پې ښه پوهېږي. او خو اوس دا سوډیم پوټنشن د څه په ذریعه باندې په ولې دننه کیږي، دې ته هم څه ضرورت دی. لکه دا نیچرلي خبره مونږ چې وایو چې بجلي پیدا کیږي، په پښتو کې مونږ بجلي وایو، نو دې بجلي پیدا کېدو له هم څه شی ضرورت شته که نه چې دا بجلي پیدا کیږي. نو دا بجلي چې په برین کې کومه ده، دا ورته ګلوکوز پرووایډ کوي، یا ورته اي ټي پي پرووایډ کوي، یا ورته نور شیزونه پرووایډ کوي. خو مونږ چې کوم خوراک وخورو، نو د هغې نه چې کوم ګلوکوز راوځي، نو هغه ورته دا انرژي پرووایډ کوي، او دغه انرژي په ذریعه باندې دغه بجلي پیدا کیږي، او دغه بجلي چې کومه ده، نو دا ټوټل کارونه کوي.
نو زمونږ په هیومن برین کې د یوې ورځې تقریبا 60,000 سوچونه راځي، هغه د پاست مطابق، د فیوچر مطابق، د پریزنٹ سچویشن مطابق، مطلب more than 60,000 اکشن پوټنشل په برین کې د ورځې چلیږي. او دې لا ډېره زیاته انرژي ضرورت دی چې هغه له څه خوراک پرووایډ کوي، او ګلوکوز او ای ټي پیز او دې په شکل کې ورته دا پرووایډ کیږي. خو اوس په مراقبه کې څه چل کیږي؟ مراقبه اصل کې د خپل سوچونو کمولو نوم دی، یا د خپل سوچونو ختمولو نوم دی څه ټایمه پورې، یا د خپل سوچونو کمول یا د خپل سوچونه ودرول، دې ته مراقبه ویلی شي. په مراقبه کې اصل کې موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل سوچونه ودرو. چې موږ کله سوچونه ودرو، موږ د اواز نه بېغمه شو. فور ایگزامپل په مراقبې په ټایم کې موږ خبرې نه کوو، د مراقبې په ټایم کې موږ اورېدل نه کوو، د مراقبې په ټایم کې موږ خپل سوچونه سټاپ کولو کوشش کوو، مراقبه کې موږ کتل ودرو. نو د دې ټول هغه اکشن پوټنشل چې کوم چلیږي هغه سټاپ شي. مطلب په دغه ټایم کې چې کومه بجلی چلیږي را چلیږي هغه ودرېږي. چې اوس بجلی ودرېده، اکشن پوټنشل ودرېدل، نو دا بجلی چې چا پیدا کوله، دا کومه انرژي چې چا د کوله، دا اصل کې ګلوکوز پیدا کوله. دا بجلی چا پیدا کوله؟ سوډیم انټري پیدا کوله، او سوډیم انټري چا کوله؟ د ګلوکوز کوله. مطلب دغه ګلوکوز موږ ته بچت شو په دې ټایم کې. لکه یو بجلی روانه وه، سوچونه کول، هغې کارونه کول، اورېدلې کول، کتلې کول. نو موږ چې مراقبه کوو په دغه ټایم کې دغه سوچونه، دغه کارونه سټاپ شي. چې دغه کارونه سټاپ شي، نو هغه اکشن پوټنشل، هغه بجلی ودرېږي، هغه موږ ته بچت شي. چې هغه موږ ته کله بچت شي، نو نوره بجلی په هغه ټایم کې نه جوړېږي، نو هغه انرژي موږ ته بچت شي. کوم هغه ګلوکوز په شکل کې چې وه، هغه نور شیزونو په شکل کې وه، د خوراک نه چې راغلې وه، هغه انرژي بچت شي. هغه انرژي چې ده هغه د دې برین په مختلف سنټرو باندې ثبت کېدل شروع شي په دغه مراقبې په ټایم کې. مطلب هغه دغه انرژي چې اول به یې تش بجلی پیدا کوله، اکشن پوټنشل به پیدا کوو، اوس هغه د هیومن هایر سنټرز چې کوم دي په هغې باندې کار شروع کړي. مطلب برین ته موقع میلاو شي چې هغه په خپل ډیولپ باندې کار وکړي. مسلسل 24 غنټې دا برین لګیایي او ټول باډي کنټرول کوي، نو خپل ډیولپمنټ د پاره ورته ټایم بیخي نه میلاویږي. نو په مراقبه کې اصل کې چلو شي چې دغه انرژي چې کوم بچت شي د اکشن پوټنشل د سټاپ کېدو د وجې، نو هغه په برین باندې سرف کېدل شروع شي، د برین په مختلف سنټرز باندې سرف کېدل شروع شي، او هغه برین سنټرز چې دي مختلف سنټرز هغه ډیولپمنټ شروع شي. چې هغه کله ډیولپ شي، نو د انسان ټوټل پازیټیو کارونه چې دي، پازیټیو عادات، کرکټرز چې دي، هغې ډیولپمنټ شروع شي او هغه ترقي وکړي. نو دا د مراقبې صرف یو میکانیزم ایکسپلینیشن ما کوشش تاسو ته وکړو چې دا یو تیوري ده. دا تیوري غلطه هم کېدی شي، ټیک هم کېدی شي، ځکه ورته تیوري وایي، او لا چې کله یې هغه نشي غلطېدی، خو تیوري غلط هم کېدی شي او ټیک هم کېدی شي، نو ځکه ورته تیوري وایي. او داسې ډېر شی نورې هم تیوري دي چې هغه زه بیا ایکسپلین کوم، او په دې باندې تاسو لږ